اولادونو سره څه وکړي د ورځنۍ ژوند کې کوم کارونه ترسره کړي قلم ته مخه کړي ټوپک ته مخه کړي بس دا د خپل خولې نه ورته ووایه زه دا وایم چې بلکې ټولو پښتنو ته د خوست خلکو ته خود خو چې څومره پښتانه دي همدې ټولو ته دا وایم چې ځانونه ملنګان کوي ځانونه ملنګان کوي خو په بچو باندې تعلیم حاصل کوي مونږ باندې اوس تېره ده لکه ته شوې زه شوم چې کوم داسې د رسېدلي ایج خلک دي نو دې ته زه دا یو ورکوم چې مونږ تاسو بس ژوند وکړو خو چې د کوم پاتې نسل له دې سره دا محنت چې وشي چې دوی تعلیمونه وکړي بس چې کلام یې په لاس کې راشي توپک نه چې کلام په لاس کې واخلي علم حاصل او کله چې علم و نو دنیا وطن کې دنیا زمونږ ده دنیا جوړ چې مونږ علم حاصل کو بچو باندې دنیا زمونږ ده آل ورډ زمونږ په لاس کې دی او چې علم نه حاصل کړي نو بس دا ټوپک ته او مونږ